دختر عزیز باش که ما میگپای تو بسیار مقبول و بسیار خوب گپ زدی و فکر کنم که بسیاری کلاناست که اونا تا ماستری را درس خوانده. خب ماشاءالله شما بسیار با فصاحت گپ زدین، بسیار شیرین گپ زدین. از خاطر به احترام شما من نشستم. شما چی فکر میکنین که همچون کورسا برای خواهرای ما دایر شوه تا اینا بتانه یک کسب یاد بگیره و کسایی که مثلا امروز در خانه هستن و اونا اجازه مکتب ندارن، پیامتان چی است؟ این است که تمام هموطنای مربان و تمام خواهرای مربان در مکتب چون که و اگر در مکتب نباشن باز کی میتوانه که یک زن چی کنه، عملیات کنه یا یک زن دوایش بکنه؟ مرد حق نداره در جان زن به اونا محرم است. بازی خواهرای ما چی میشه و کلشان در گریان هستن که نمیمانه مکتب. اگر مکتب نمونه باز ما چطور کنیم؟ نصف هموطنای ما آرزویشان شکستاندن. چرا نمیمانه؟ این نصف هموطنای ما بسیاری زیادش این امیال گریان میکنه که چرا نمیمانه مکتبه؟ چرا نمیمانه؟ تمام ایکی میتونن که مکتب برن، تمام بچه حق دارن، اما چرا دختر حق ندارن؟ بخاطر چی تمام دخترهای امیال گریان هستن مکتب میخوندی و میخواید که مکتب برن؟ بچه چی حق دارن مکتب برن؟ که ما را نمیمانی؟ چرا بچه ها نمیمانن؟ ما دختر چی گناه کردیم؟ لیکن ما قتل کرده بودیم، خانه را ویرانه کردیم، افغانستان را ویرانه کردیم، نصف افغانستان زنان ساخه که زنان نمیبودیم. امیال کدام اولاد دیده بوده؟ کدام کس بوده که زنایی نمیده نمیبودیم؟ اولاد ایده نبود، نیمت بود، میزنه که میزن نبود چی میشه؟ خداوند مغل آدم آفرید باز میری اول. اما این نمیشه که حق زنانیست مکتب برن، اما این نمیشه که حق زنانیست که تحصیل کنن. کل زنها حق داره، کل هموطنهای ما حق داره. چرا نمیمانن؟ این امیال بیشتری را بخوای از همین دخترهای کلان صنف 12 گریان کردن میگن که ما نمیتونیم مکتب بریم. چرا نمیمانه؟ این امیال بیشتر از همیا به خاطر که بیکار هستن این همیجا میاین. چرا هموطنهای ما درس نمیخوانن؟ در کل کشورهای مسلمانی میمانه که دخترها تحصیل کنه، در پاکستان، در عربستان، در ایران که کشورهای مسلمانی است میمانه. چرا در افغانستان نمیمانه؟ بیشتر افغانا میتونن مکتب برن، اما چرا نمیتونه؟ تا صنف 6 چی کاره میتونه؟ این امیال یک صنف 6 بخیزانی میتونه بره عملیات کنه؟ میتونه بره یک چی درس کنکور بخونه؟ نمیتونه. چرا تا صنف 12 نمیمانه؟ بیشتر از امیال اگه بگوی به خاطر مکتب گریان میکنه. چرا نمیمانه؟ امیال بیارین یکیشانه، اگه میتونین یکیشانه بیارین که چی میگه به خاطر مکتب، چی گریان میکنه به خاطر مکتب، چی دیگه جیگر خونی میکنه به خاطر مکتب. بیشتر از امیا به خاطر مکتب اینجا میایین. نمیایین؟ کلگی میایین. مصطفی چرا نمیمانن مکتب؟ ما حق داریم که مکتب بریم، تمام دخترها حق داره، چون که کلگیشان میرن باید برن مکتب. چرا نمیمانه؟ چرا در قرآن کریم هم نوشته نیست که 50% از دختر از 50% از بچه است؟ اگه کسی نمیفهمه باید قرآن کریم هم سعی کنن و دین اسلام هستن دیگه. کلگیشان باید بفهمن که دخترها مکتب دارن، بچه ها حق دارن. نمیان نصف هموطنهای ما شاید زیادتره، شاید هم زیاد خوارای ما ندارن مکتب بره، زیادترشان جگر خونه، زیادشان چی را پیسی از زیر دارن کورس دارن، اما زیادتر از زیاد خانه گریه میکنن، زیادتر از زیاد چی میکنن؟ چرا نمیمانن مکتب؟ ما حقوق درس خواندن نداریم، زیادتر کارا را که میکنن تمامش دخترها میکنن، کلش دخترها میکنن. بیشتر حقوقا هم که چی میکنن دخترها است. اگه کس مریض شوه یک زن مریض شوه مزور مرد دست میزنه، او چی نیسته؟ بخیر باشید، تشکر، زنده باشید دختر عزیز. قدرمنو هیوادوالو تاسو وګورئ د دې خورکۍ هغه احساس وګورئ، هغه خبرې تاسو وګورئ. قدرمنو هیوادوالو تاسو زموږ د دې خورکۍ خبرې واورېدې، له درده ډکې خبرې دي. هغه خبرې دي چې دا د هر افغان هیله او آرزو دی. او ما لکه مخکې چې ویلې ګورئ موږ او تاسو ډېر محرومه پاتې یاستو، په خاصه توګه بیا زموږ خویندې او زموږ نجونې چې له علم نه وروسته پاتې دي. ولې تاسو نن ولیدل د دوی احساسات، د دوی هغه خبرې په نورو هیوادونو کې د دې هر قطره ژړا، هره خبره یو انقلاب رامنځته کوي. دلته په افغانستان کې تاسو وګورئ که چېرته واقعا یو څوک ویښ وجدان ولري او په دې پوه شي چې زه څه کوم او د دې خورکۍ خبرې واوري، دوی به په دې پوه شي چې موږ په کومه لاره روان یاستو. نن د دې خور خبرې او د دې لورکۍ خبرې
دا به زه فکر کوم چې ټول افغانانو به دغه ویده وجدان به یې راویښ کړي که چېرته دوی واقعا وجدان ولري. نو راځئ چې دغه علم په ټولو باندې فرض دی. موږ د علم دروازې باید ټولو ته پرانیزو. د دې لورکۍ شپږم کې دی، اووم صنف کې خو بیا د اوس وخت کې تاسو وګورئ ډېره زیاته جګرخونه دا اوښکې چې توی سوي د همدې لپاره چې اووم صنف کې موږ څنګه کولی شو بیا لاړ شو زه درس وایم. دا صحیح ده چې دې خویندو ته به موږ د لنډمهاله کورسونه به جوړ کړو، ولې هېڅکله وخت دغه لنډمهاله کورسونه زموږ او تاسو درد نشي دوا کولی تر هغې پورې چې موږ په یو برخه کې تخصص ونه کړو. په ټولو برخو کې موږ ته لازم دی چې دغسې خویندو د ورونو موږ لاسنیوی وکړو او بالاخره د علم دروازې خلاصې کړو تر څو موږ له دغه جهالت نه چې اوس افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی له دې نه خلاص شو.